to serve our country. دې ورځې ته موږ ډېر ارمان کوو اوسې زموږ د ژوند دغه ورځ ته ډېر هغه و چې دا ورځ به کله راشي. داسې حاکمان دلته شتون لري چې انشاءالله تاسو سر او مال به هر څه په امن کوي. د ما نه ډېر خوشحاله ده. تقریبا زه دومره وخت یم چې سهار چا مې نه ده خوړلې، ماسپښین ډوډۍ مې نه ده خوړلې، تر اوسه پورې نه ګرځېږم او دومره خوشحالۍ نه چې زیات خوشحاله یم. در هرات چطور تجلیل میشه امیر روزا؟ تنها موږ والا جهاد هم وکړي اوس دا ورځ به موږ تنها ولمانځو. نه دا نه ټول عام خلک مجاهدین دي. دغه دا کې چې وم کتل ډېر امریکایان او ټانګونه وو او ډېر امریکایان روان وو. کمپنۍ بازار ته راغلو چې ټولې سپینې جنډې جګې شوې وې او ټول سپین بیرغونه وو او په هغې باندې زه ډېر خوشحاله شولم او ډېر د خوښۍ احساس کوم. موږ پرې دې خوشحالېږو که واړه دي که عام خلک دي که مجاهدین دي باید دا ورځ ټول ولمانځي. 1415 کال د زمري د میاشتې 24مه او د هېواد د خپلواکۍ 5مه کلیزه. درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. زه نن دلته کمپنۍ ته راغلی وم او کوم ځای کې چې ولاړ یم دا سیمه او دغه مسجد د بیت المقدس مسجد په نوم یادېږي چې په ټول هېواد کې ډېر زیات مشهور دی او ډېری خلک د دې له نوم سره اشنا دي او دغه څلور لارې پېژني. وم غوښتل چې راشو دلته او د هېوادوالو سره په همدې ځای کې د فتحې دغه ورځ ولمانځو او له دوی سره د همدې ورځې په تړاو باندې خبرې اترې ولرو. ځوانان زما سره ډېر څنګ کې ولاړ دي، کوښښ کوم چې له یو څو سره یې خبرې اترې ولرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مه شئ، بخیر یې؟ صحت مو ښه دی؟ کراري ده؟ خپلواکي دې ډېر ډېر مبارک شه. مننه، تاسو ته دې مبارک وي، تاسو لیدونکو کتونکو ته اورېدونکو ته او دلته راټول شوي ملګرو ته ټول ته دې مبارک وي. اسف الله ملک خیل یم د وردګو ولایت څخه. نن الحمدلله ډېره د خوښۍ ورځ ده چې 5مه کلیزه د اماراتو د فتحې لمانځو په داسې یو ماحول کې چې امنیت دی، انشاءالله مشکلات نشته دي. الله تعالی دې تاسو ته هم خیر درکړي چې تاسو دې مو پوښتنه وکړه. مننه. خوشحاله اوسئ، الله دې عزتمن لره خوشحاله اوسېږي. له دوستانو سره ملګرو سره راغلی او که یوازې راغلی څنګه؟ همداسې ملګري سره راغلی وم. دلته فتحې د ورځې د لمانځلو په خاطر باندې دلته ملګري دي راغلي دي. نو الحمدلله داسې خوښۍ ورځ ده، نه تنها د افغانستان د فتح ورځ ده، انشاءالله په دغه تاریخو باندې په دغه وختو باندې انشاءالله رحمان ټوله نړۍ به فتح کېږي، انشاءالله بیت المقدس بیا فتح کېږي. نو خوشحاله یم ډېر چې نن بیا داسې په امنیت او سوکالۍ کې راوتلي یو او د خلکو سره د خوښۍ لمانځلو ته. دا د فتح 5مه کلیزه ده او 4 کلیزې نورې هم تېر شوي، 4 کاله وړاندې هم همدا ورځ لمانځل شوې وه. په تېرو کې دې هم ګډون کړی و که نه سږکال دې صرف راغلی دلته؟ ځکه نن سږکال ډېر بیروبار دی، ډېر خلک راوتلي دي سړکونو ته. نه الحمدلله په تېرو کالو کې هم ګډون کړی و، بیا به هم ګډون کوو انشاءالله. ځکه دغه نظام دی، موږ تاسو نظام دی او موږ تاسو ته اړتیا لري او موږ نظام ته اړتیا لري. الله تعالی دې دوی ثابت قدمې لري، همداسې د فاتحین لري. خوشحاله اوسئ. ولس ته څه کول پکار دي په دې ورځو کې؟ یوه ډېره لویه لاسته راوړنه ده الحمدلله چې بشپړ اسلامي نظام حاکم دی. ولس ته په دې وختونو کې څه کول پکار دي؟ دغه ورځو نه باید څه درس واخیستل شي؟ ولس ته پکار ده چې د هغه کسانو چې مثال فکري اشغال لاندې شوي دي او د هغو مفکورې بدلې شوي د هغو تاثیر لاندې رانه شي او د خپل نظام ملاتړ وکړي او د بعضې ګنګوسو او د بعضې افکارو نه د ځان وساتي. نو الحمدلله ځکه چې د امارات د راتګ سره ډېر نورې فتنې هم د منځه لاړلې الحمدلله. نو موږ تاسو به د نظام ساتنه کوو، د نظام موږ تاسو لپاره دی او د موږ د تاسو دی الحمدلله. بالکل بالکل، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، الله مو عزتمن کړي. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د ورور خبرې تاسې واورئ، ډېرې خوږې خبرې وکړې او واقعیت هم په د دې ورځې په اهمیت وغږېده او بیا هم هیله دا ده چې زموږ هېوادوال دغه ورځو
په هغه خپل مناسب شکل باندې ولمانځي او وکولی شو چې دغه ورځې نورې هم راتلونکي کلونو کې په ډېرې خوښۍ لکه دا اوس چې لمانځو بیا هم ولمانځو. تصویرونه ګورې بیا هم درسره یم. درنو لیدونکو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. په کمپنۍ کې ولاړ یم او نن د 44م د اسد یا د زمري دلته په ډېرو شاندارو مراسمو کې لمانځل کېږي. شاندار مراسم ځکه دي چې زموږ ډېری هېوادوال چې تاسې دلته ګورئ ډېر خوښ برېښي او ټول راغلي دي د همدې ورځې په ویاړ باندې دلته سره راټول شوي دي. نن یوه خبره خو دا ده چې نن عمومي رخصت هم اعلان شوی دی. ډېری ورونه چې په دندو باندې بوخ وو هغوی هم راوتلي دي سرکونو ته او سپین بیرغونه دلته په هر ځای کې ښکاري رپانده دي او همداشان د فتح هم ځانګړي بیرغونه هم موجود دي. دلته ځوانان راټول شوي دي. غواړم له دوی سره خبرې اترې ولرم. السلام علیکم ورحمت الله. ستړی مه شئ وروره. ښه بخیر صحت مو ښه دی کراري ده بخیر صحت دې ښه دی. دلته یې ما تیسن کې ودرېږه. څنګه نوم دې څه دی؟ نوم رحمان الله رحمال دی د وردګ ولایت مدین چک ولسوالۍ کې پهلوان دلته کابل کې اوسېږم. د چک ولسوالۍ چک ولسوالۍ. څه احساس لري دلته د ځوانانو په منځ کې ولاړې؟ مشران هم شته، ماشومان هم شته، ځوانان هم شته، ستا همزولي هم شته دی. د فتح دا ورځ نه څنګه خوند اخلي؟ الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې د دغسې ورځې شاهدان یو. د موږ هېواد کړېدلی هېواد دی. موږ ډېرې سختۍ لیدلې دي په تېرو کلونو کې. الحمدلله ډېر خوشحاله یو. د امن فضا خوره ده. نو موږ د خپل هېوادوالو ته دا اطمینان ورکوو چې دغه هېواد د امن هېواد دی. داسې حاکمان دلته شتون لري چې انشاءالله تاسو سر او مال به هر څه په امن کې وي. ډېر خوشحاله اوسېږي. 5مه کلیزه ده. په تېرو کلونو کې هم دغه فتح لمانځل شوې وه. د تېرو کلونو سره تفاوت شته او که نه سږ کال هم همغه ډول ده؟ څه تفاوت راغلی، بهتروالی راغلی؟ سږ کال زه ګورم چې لږ ګڼه ګوڼه ډېره ده. یس بالکل پراخوالی راغلی دی او ښه توپه دی راغلی دی ځکه چې اول کالو کې نو چې نوی حکومت راغله خامخا هغلته مشکلات د سترګو کېدل. نو الحمدلله اوس هغه مشکلات چې کوم هغه هم له منځه تللي دي او نور هم د امن فضا ډېره خوره شوې ده. موږ ډېر خوشحاله یو. خوشحاله اوسئ. الله دې عزتمند لره. خوشحاله اوسئ. نور هېوادوال هم شته، دوی سره هم غږېږو. السلام علیکم. ښه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ ستاسو هم یو څو دقیقې وخت ونیسو که ستونزه نه وي. ستاسې نوم؟ ما نوم چې دی حماد مزیدو په ساحې مسؤل یم. حماد د دې ساحې مسؤل تاسې یاستئ، امنیتي مسؤل. ګورم چې امنیت ډېر ښه ټینګ شوی دی. مجاهدین په هر ځای کې ولاړ دي او بل هېوادوال ډېر په ډاډه زړه باندې لګیا دي خپله دغه ورځ مانځي د فتح ورځ. و الحمدلله هېوادوال ډېر خوشحاله دي او ډېر ډاډه دي. کوم مشکل نشته دی. موږ ته خپل واسې پورې هغه کوشش کوو. خوشحاله اوسئ. الله مو عزتمند که. سبایي یو څه ګڼه ګوڼه ډېره. اوس خو تقریبا چې مر هم لږ یو څه تود شوی ګرمي ده. څه کمبود راغلی په خلکو هغه کې که نه ګرمي د ګرمۍ له وجې لږ خلک نه خو د ګرمۍ د وجې خلک لږ کم شول. لمانځو او داسو ته خلک لاړل. لږ وروسته بېرته دلته بیروبار زیاتېږي او موږ هم وینې خپل امنیت ورته نیولی دی. انشاءالله الرحمن که مشکل نشته. خوشحاله اوسئ. د فتح ورځ تاسو ته هم مبارکي وایم. تاسو ته دې مبارک. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ستړی مه شئ وروره. السلام علیکم. ښه ټولو ته د دغه نننۍ ورځ مبارکي ورکوم او ټولو ته د دغه د استقلال ورځ مبارک وي او خدای دغه شهیدان چې شوي دي خدای د جنت فردوس ورکړه او ژوندیو ته د خدای خیر ورکړه. دغه استقلال د خدای ټول افغانستان ته مبارک وي او خدای دغه استقلال ته قیامت ورځې پورې دوام وکړه او خدای دې ټولو ته اجرونه ورکړي چې داسې استقلال لمانځي او داسې سپین بیرغونه رپېږي. دا د یو خوشحالۍ او ټولو نړۍ ته یو پیغام دی. دا ټولو نړۍ ته یو پیغام دی چې دغه زموږ بیرغونه په ټول افغانستان کې رپېږي. دا یو افتخار د ټولو افغانانو دپاره دی. ورونه دلته چې ما او تا ولاړ یو د هېوادوال دلته ولاړ دي او دلته دا ځوانان چې زموږ سره ولاړ دي سپین بیرغونه په لاس کې دي. یو خو دا ده چې سپین رنګ چې دا د سولې او د امن دا د سولې امن دی. ټولو نړۍ ته دا د سولې امن دی چې ټولو نړۍ ته دغه یو د استقلال امن ورکوي. ټولو نړۍ ته دا یو د سولې امن دی ټولو نړۍ ته ورکوي. مننه. خوشحاله اوسئ. الله دې عزتمند لره. خوښ اوسېږئ. خوښ اوسئ.
درنو لیدونکو نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې لرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشې ښه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ قراري ده؟ داسې راسې ما دې څنګ کې ودرېږئ چې لږ تصویر مو صحیح راسي. څه حال دی؟ ژوند مو په خیر تېرېږي؟ بیخي مشکلات نشته د الحمدلله. فتحې ورځ مو مبارک شه. الله پاک دې ایمان مبارکي درکړي. قدرمن اوسئ. تاسو ټول ولس ته انشاءالله مبارکي موږ هم وایو. خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب نوم مو څه شی دی؟ کریم سالم. قاري صاحب عبدالکریم او سالم. قاري صاحب سالم دا راته ووایه چې دغه ورځ ډېری هیوادوال یې لمانځي، ستاسې لپاره دغه ورځ څه پیغام لري او څه ارزښت لري؟ مبارکه ډېره ښه خبره دې وکړه. موږ خو الحمدلله دا یو د خوشحالي ورځ ده د اسلام مبارک. الحمدلله داسې یو نظام راغلی ده چې هغه شرعي نظام ده او د ټول ولس ته الحمدلله امارت له طرفه ډاډ و اطمینان ورکول کېږي چې هغه دغه ټول ولس الحمدلله ارامي ده او سوکالي ده او کوم مشکل نشته. الحمدلله ټول ولس له امارته چې خوشحاله ده ان شاء الله الرحمن. تاسې به هم پوښتنه کړې وي له ولسه چې مشکلات نشته، غل نشته، زاني نشته، لشک نشته، ارامي ده. دا د دې ولس لپاره یو افتخار ده چې امارت د دوی د سر تاج ده او کوم الحمدلله د موږ په هیواد کې اسلامي امارت ډېرې ښې کړنې لاسته راوړي دي. د مثال په ډول که درته وایم پلچکونه، پلونه، سړکونه چې په دې 20 کلن کې جمهوریت کې کوم خدمت شوی ده تقریبا دوی په دې 15 کاله کې یو په 4 چنده خدمت کړی ده. تاسې وینئ چې ښه پلان جوړ شوي دي، ښه سړکونه جوړ شوي دي، امان ده، خلکو ته ډاډ و اطمینان ورکول کېږي چې راتلونکی حال به هم ان شاء الله الرحمن د تاسې بچیان په ټولو مدارسو باندې مکاتبو باندې ان شاء الله الرحمن موږ منظم کوو او خدمت به ان شاء الله الرحمن امارت اسلامي ورته کوي. بالکل قاري صاحب ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. دلته د دې نظام د قایمېدو دپاره او د دې نظام د راتلو لپاره زموږ ډېر ځوانان قرباني شول او خپل ځانونه او خپلې ککرۍ قرباني کړلې. ډېر هم داسې ځوانانو لرو چې هغه زخمیان دي، خو نن الحمدلله د دوی دغه د قربانۍ برکت ده چې ټول په ګډه سره د امن په فضا کې ولاړ دي او یو اسلامي حکومت چې یو بشپړ اسلامي حکومت دی چې د نړۍ په یو هیواد کې مثال نه لیدل کېږي دلته قایم دی. الحمدلله انجینر صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه. لکه تاسې وویل هغه مخکې خبره ده د موږ چې اسلامي نظام ټول ولس ته ډاډ و اطمینان ورکړی دی. راتلونکی حال چې کوم شیان خامخا نواقص به وي هغه نواقص امارت وعدې کړي دي ان شاء الله الرحمن پوره کوي ان شاء الله. لکه د سړکو ان شاء الله په دې تمه چې ټول ولس ته دا بیا ډاډ و اطمینان ورکول کېږي چې ان شاء الله امارت ته ډېرې دعاوې وکړي چې خدای پاک بقا ورکړي. د تاسې په سر باندې یو د تاسې د نور تاج ده ان شاء الله. مدارس درته جوړوي، مکاتب درته جوړوي، مساجد درته جوړوي، مشکلات در حل کوي او د موږ ټول امارت ته باید موږ تاسې ټولې دعاوې وکړو چې الله جل جلاله چې کوم مشکلات وي هغه دې خدای پاک حل کړي. ستنه خو څه نه څه خامخا نو مشکلات دي. د امن تر څنګ چې زموږ زړونه د علم په رڼا باندې روښانه شي دا نو بیا ګل الحمدلله چې هم علم شي عصري او دیني دواړو هېڅ کې ان شاء الله خلاف نشته. ان شاء الله د نړۍ سره خوشحال شي. بالکل نړۍ سره ان شاء الله ډېره زیاته تاسې د ځوانانو احساسات دلته کتلی شئ. واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده، ډېر خوښ یو چې دلته د دې ځوانانو په منځ کې ولاړ یم. ډېری هېوادوال راتاو دي، تاسې کتلی شئ. انجینر صاحب هر کله د خدای پاک راوړي الله مو آباد لره. ډېر خوشحاله اوسئ. الله مو آباد لره. درنو لیدونکو تاسې د همدې خوښیو انځورونه ګورئ بیا هم درسره یو. بیا هم درته ښه راغلاست وایم درنو لیدونکو. د کمپنۍ بیت المقدس مسجد مخې ته ناست یم او دلته ډېری ځوانان راټول شوي دي. همدغه ویاړلې ورځ دلته په همدې ځای کې لمانځي. کوچنی ماشوم را سره مخ شو، موږ غوښتل چې له دوی سره خبرې اترې ولرم. محمد فاتح نومیږي او ماشاءالله ډېر بااستعداده ځوان دی. دوی غوښتل چې یو څه انګلیسي خبرې وکړي او یا هم د همدې ورځې په تړاو باندې یو څه موږ ته واوروي. مایک دوی ته ورسپارم او دی به خپلې خبرې زموږ له لیدونکو سره او د دغه ورونو سره چې دلته دي له دوی سره شریکې کړي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين
محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today is a very important and happy day for Afghanistan and for all Muslim people around the world. We will continue to serve our country and our government. We have always been ready to serve our country, and we are our every young people are very brave, and no one can destroy our country. And this is one of the thing that we will do it, and that the Afghan people are very brave and very strong, and everything is ready in Afghanistan. Afghanistan will improve very soon. And another is that too, I want to send a message for that people who want to create problems in this country and in this Islamic system. You will never succeed, because the Afghan people and the Afghan young people are very brave and always ready to serve their country. Thanks for your nice attention. Thank you so much. ډیره زیاته مننه. تر یو غېږه دې راکړه ځوانه. شابس، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خوشحاله اوسېږئ. غواړم د همدغه ماشوم سره په پښتو هم وغږېږم چې زموږ هېوادوال هم د دوی هغه داخلي احساسات هم پرې وپوهېږي چې د دغه ورځې په تړاو باندې څه احساس لري. محمد فاتحه څنګه یې؟ ښه یې؟ ښه یم، شکر. قراري ده؟ شکر. ژوند دې په خیر تېرېږي؟ شکر دی، د الله فضل دی. ماشاءالله په انګلیسي خو د ډېرې ښې خبرې وکړلې، او تر کوم ځای چې موږ واورېدل او تاسې څه ویلې موږ پرې وپوهېدو، نو یو داسې پیغام مو نړۍ ته ورکړه چې موږ د اسلامي امارت تر شا ولاړ یو، او هېڅ څوک چې هر څوک چې کوښښ کوي چې د دې نظام ته ستونزې پیدا کړي، موږ هغوی ته ماتې ورکوو. موږ همیشه خپل دولت سپورټ کوو. همداسې ده. او دغه د افغانستان ټول خلک ډېر پیاوړی او همیشه دې ته چمتو دي چې افغانستان ښه سم وساتي، او همیشه چې لږ څه ستونزه را مخته شي دوی د هغې ستونزې مخه ونیسي. موږ د افغانستان د مجاهدینو نه د ټول دولت د امارت نه ډېر خوشحاله یاست. د فتح د ورځې په تړاو راته ووایه، څومره خوشحاله یې دغه ورځې ته چې نن دلته ولاړ یې، دغه هېوادوالو په منځ کې دې ولاړ یې؟ زه به خپله کیسه درته وکړم چې دلته زه په بیروج مکتب کې وم، او چې د ماسپښین د ټایمه موږ رخصت شوو، خو په دغه ځای کې چې وم کتل ډېر امریکایان او ټانکونه وو او ډېر امریکایان روان وو، او ما سره مې خپلې خورګانې هم وې. ما چې کور ته ورسېدو ما ویله څه قصه وه، چې په سبا باندې ټول زه راووتلم، مور مې هم راسره وه، چې کمپنۍ بازار ته راغلو چې ټولې سپینې جنډې جګې شوې وې او ټول سپین بیرغونه وو، او په هغې باندې زه ډېر خوشحاله شولم او ډېر د خوښۍ احساس مې وکړ. خدای دې خوشحاله لره، لوی سړی شي، خدای دې وکړي چې د دې وطن خدمتګار شي او را لوی شي او وکولی شي چې د دې وطن خدمت وکړي، د دې ولس خدمت وکړي. فقط وروستی پیغام دې راته ووایه ځوانانو ته، خپلو همزولو ته څه پیغام لرئ د دې ورځې په مناسبت باندې؟ د دې ورځې په مناسبت باندې دا پیغام ورته لرم چې ټول باید په دې ورځ باندې راوځي او خپلې هغه څه کړنې چې په زړه کې لري هغه وکړي، خپله خوښي د امن په فضا کې ترسره کړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوس. درنو لیدونکو، ډېری ماشومان را سره ولاړ دي، ځینې سپین بیرغونه هم له ځان سره لري. تاسې د همدې ځای د همدې څلور لارې انځورونه ګورئ، بیا هم د سره یو. السلام علیکم. ستړی مشې ښې بخیر یې؟ صحت دې ښه ده؟ السلام علیکم. ستړی مشې ښې بخیر یې؟ صحت دې ښه ده؟ قراري ده؟ ژوند په خیر تېرېږي؟ خوشحاله اوسې. ماشاءالله ډېر ښایسته مو ځان جوړ کړی دی. والا دې ورځې ته موږ ډېر ارمان کوو اوسې، زموږ د ژوند دغه ورځ ته ډېر هغه و چې دا ورځ به کله راشي. بلکل ډېره مبارکه ورځ ده. هغه قربانۍ چې ځوانانو په سنګر کې ورکړې وې دغه د رنګ یې راوړه. والا چې هغه قربانۍ چې ورکړې هغه مجاهدینو چې موږ لږ زړه خوږېږي، نور مشکل نشته.
هغو لپاره موږ د ازادي لمانځو که نه ملکه هغه مجاهدین موږ له زړه نه هم نه وځي خو بیا هم خیر زړه صبر به کوو. یو خو دا وه چې هغه وخت کې تاسې ډېر زیات زحمت تېر کړه سنګر مو ساته په هغه وخت کې او اوس دا دی چې د ولس په منځ کې هستئ اوس به نو دغه بل مسؤلیت در له غاړه دی چې د ولس امن به ساتئ. وواله چې موږ همدا هغه کوو چې ولس موږ نه خوشحالی کړو هغه ونه سي نو و دا سختۍ پسې اساني راځي پوه شوې ځکه سختۍ هم تېر کړه سنګرو کې اوس خدای پاک داسې راوستلو کابل ته نظام هم داسې کې د امنیت ده نو موږ دا هغه کوو چې ولس موږ نه خفه نه سي الله تعالی وکړي چې تاسو ټول خوشحاله اوسئ موږ نه خوشحاله اوسئ. دا چې اوس راځي دلته د دغه وطندارانو په منځ کې ولاړ دي او دوی تاسو سره ګډه ده خوښي لمانځي څه احساس لري؟ والله دا موږ خوشحالېږو پرې ځکه چې دا د موږ د تنها د خاص مجاهدینو لپاره نه ده دا ټول عام خلک مجاهدین څه چې دي ټول خلک دا باید دا ولمانځي دا ورځ موږ پرې دې خوشحالېږو که واړه دي که عام خلک دي که مجاهدین دي باید دا ورځ ټول ولمانځي په ګډه. دا دی چې دا ماشومان مشران کشران ټول سره په ګډه ولاړ دي دا ورځ لمانځي دا یوه ډېره لویه لاسته راوړنه ده. و موږ دا هغه کوو چې ولس ټول یو بل سره هغه شو ټول خوشحاله داسې نه ده چې تنها موږ ولا جهاد هم وکړي ذاتي اوس دا ورځ به موږ تنها ولمانځو نه دا نه ټول عام خلک مجاهدین دي که عام خلک دي که واړه دي که غټ دي باید ټول ولمانځي دا. خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه الله دې خوښ لره. درنو لیدونکو ډېری ځوانان را سره ولاړ دي څنګه یې ځوانه ښه یې په خیر یې صحت دې ښه ده کراري ده په خیر یې صحت دې ښه ده ته د کوم ځای ځوانه؟ میدان وردګ ولایت. میدان وردګ یې کورونه مو دلته دي؟ کورونه هم دلته دي. څنګه سبا هم راوتلی وې که نه اوس راووتلې دغه ورځ لمانځي؟ نه سهار په 6 بجو راوتلی تر اوسه. په 6 ورځو 6 بجو؟ هو ډېر وخت یې راوتلی. 6 بجو زه هم په 6 ورځو تقریبا پغمان تم چکر و لاړې کار ته ښار ته خواته انشاءالله مرسګل و امن وه کوم مشکل نه و کلانه ښه خوشحاله هلته څنګه و څنګه خلکو ښه ولمانځله دا ورځ که نه خلک راټول شوي وو؟ نه نه بیخي ښه ورځ ټول خوشحاله و د ما نه ډېر خوشحاله ده تقریبا زه دومره وخت یم چې سهار چا مې نه ده خوړلې ماسپښین ډوډۍ مې نه ده خوړلې تر اوسه پورې نه ګرځېږم او دومره خوشحالۍ نه چې زیات خوشحاله یم. ښه یعنې ټوله ورځ دې نن دلته د سړک کې د هېوادوالو سره تېره کړې ده په خوشحالۍ؟ او که ټوله ورځ ګرځو هلې تللو دلې راغلو او کار ته کار تللو. ښه دې نه دې وروسته څه پلان دی کوم خوا ته ځې چا به درته ویلي که نه چې کوم ځای کې ډېری هېوادوال راټول شوي دي؟ میدان طرف ته دلې نفر ته ولاړ یو د میدان وردګ ولایت خلک نمو د کلي راځي. ښه هغوی ته ولاړی سي هغوی هم راځي له خیره سره بیا هغوی سره هم لمانځي؟ هغو سره لمانځم بیا ماښام خیر کور ته ځو انشاءالله انشاءالله انشاءالله. خوشحاله اوسئ خوښ اوسېږئ الله دې عزتمند کړه. ته راشه مشره ما تا سره خبرې ونه کړې ستړی مه شې ښه یې بخیر یې؟ فارسی من خب مشکل نیست فارسی گپ میزنیم. خوب هستین؟ سلامت صحتتان خوب است؟ ممنون زنده باشید. دا نو این دیگه احساسات مردم ما شما است بسیار زیاد خوش هستند. یا کمره د مخې نه که لږ دی خوا شي دا تصویر زموږ راسي صحیح چطور میبینی همی وطندارای که در گرد جمع شده و همی رو رو تجلیل میکنه؟ خوشحالی میکنم خیلی خوشحالیم که این روز میبینیم کشور آرام است انشالله که همیشه امارت اسلامی سرپا باشه. از کجا هستی خودت؟ من از خودم ولایت هرات هستم. از هرات هستی؟ بله میگم لهجت بسیار شیرین است. اینجا بیامد بخاطر یک کار اداری بود بیامد اینجا بودم که تعطیلات بود دیگه انشالله نصیب ما شد که همیشه بمانیم. بسیار خوب. مردم هرات دیگه بسیار مردم با فرهنگ. سلامت بشه. همه جا افغانستان خوبه ما هم راضی ام. الحمدلله مردم کابل هم خیلی خوبه همه جا ولایت‌ها خوبه. ما سفر کردیم خیلی خوبه. در هرات چطور تجلیل میشه می روزا؟ والله به هرات من نمیدونم سال قبل ما به ایران بودیم. این چند سال که تجلیل شده 4-5 سال ما نبودیم. اولین سال که به افغانستان خیلی هم خوشحالیم. شاید تصاویر از امی تجمعات مردم را میدیدین در تلویزیونا. فعلا که خودت در میجا در وسط امی گرد همایی جمع شدی ایستاد هستی چقدر احساس خوشی میکنی؟ چه احساس داری؟ اصلا دیگه اینجور احساسی تو این عمرم نداشتم. یعنی احساس خوشحالی که امروز دارم تو به عمر خود نداشتم. خیلی خوشحال هستم. واقعا ما یک ارمانی را داشتیم که یک کشور پر امن داشته باشیم. هم آرام الحمدلله از همه چیز مردم در رفاه هم این خیلی خوبه. و استقلال هم داشته باشیم که ان شاء الله به دست آوردیم. خیلی خوبه. خدا را شکر راضی هستیم. قربانت. از امارت اسلامی راضی. زنده باشین بخیر باشین. سلامت باشین. قربانت. زنده باشین. درنو لیدونکو د هیوادوالو احساسات مینا محبت تاسو دلته نن د دې سرک په سر باندې تاسو کتلی شئ چې دلته راټول شوي دي واقعا هم د خوښۍ ځای ده ویاړو شي
یو خپلواک هیواد لرو او د دې وروسته د هیچا د یو هیواد هم د اشغال لاندې نه یو، هغه که فکري اشغال دی او که هغه فزیکي دی او که اقتصادي دی، له نیکه مرغه په بشپړ ډول باندې یو خپلواک هیواد یو امید او تمه هم همدا ده چې بیا هم همدا ډول زموږ هیوادوال د خپل منځو کې راټولي او له خیره سره دا خوښۍ او د فتحې ورځې له یو بل سره په خوښۍ کې ولمانځو. درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو الله مل شه.